داشت صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. پر ولسته محدودیتونو د لګولو دوام. طالبانو په بادغیس کې د سالارونکو انځورونو خپرول بند کړل. د مدني فعالانو او خبریالانو نیول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان مدني ټولنه د طالبانو لخوا پاشل شوې ده. ننګرهار کې یو کس 2 طالب جنګیالي په ډزو ویشتي. د ایران او بحرین د بهرنیو چارو وزیرانو په منځني ختیځ کې د ثبات پر ټینګښت ټینګار وکړ. او روسیې په ناټو کې د اوکراین غړیتوب د نه منلو وړ وباله. اوس هم بشپړ خبرونه. د بادغیس سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې د سالارونکو انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. سرچینو 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د سې شنبې ورځ رسنیو او د نشراتو مسؤلانو ته ویلي چې له دې وروسته د سالارونکو انځورونو له خپرولو ډډه وکړي. د سرچینو په وینا طالبانو رسنیو او د نشراتو مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د سالارونکو انځورونو پر ځای لوحې د بیروح انځورونو او د دې موضوع اړوند منظرې وکاروي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څرګنده کړې چې دا امر د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د توشیح شوي قانون پر بنسټ په بادغیس کې د دغې ډلې د والي لخوا منل شوی دی. د دغې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له مخې د سالارونکو انځورونو ثبت جرم ګڼل کیږي. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو سرپرستانو خوست، ننګرهار او لغمان ته د خپلو سفرونو پر مهال رسنیو ته د انځورونو اخیستلو اجازه نه وه ورکړې. همداراز د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت او د کابل، هرات او بلخ پوهنتونونو له ویب پاڼو څخه د 8 صبح ورځپاڼې ارزونې ښیي چې دا لړۍ د پلي کېدو په حال کې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تعلیمي میاشتې له لومړۍ وروسته د نظام محمد ندیم په ګډون د دغه وزارت اړوند ټول عکسونه او ویډیوګانې لرې کړي دي او پر ځای د دغه وزارت د ودانیو او نښو عکسونه لګولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو او خبریالانو ځپل یو تریخ حقیقت دی. د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې لیکلي چې د افغانستان مدني ټولنه د طالبانو لخوا پاشل شوې ده. په بیان کې راغلي خبریالان، مدني فعالان او معترضان په منظم ډول هدف ګرځي او ډیری یې پټېدو یا له هېواده تېښتو ته اړ شوي دي. دغه بنسټ د بندیانو د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشارونه اغیزمن بللي دي. د بیان پر بنسټ د بشري حقونو مدافعانو نړیوال ملاتړ لازمي دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا ایران، پاکستان او ترکیه کې میشت افغان فعالان د جدي مالي ننګونو او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځل واکمنېدو وروسته دغې ډلې پر هیوادوالو په ځانګړې توګه پر ښځو او مدني فعالانو ځپونکي محدودیتونه وضع کړي دي. دغه نړیوال سازمان څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پریکړه لیکونه د افغانستان له خلکو په کافي اندازه ملاتړ نه کوي. سرچینې وایي چې پر موټر سایکل سپاره 2 طالب جنګیالي د یو ناپېژانده وسلوال لخوا په ډزو وژل شوي دي. سرچینو د سې شنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې دا پیښه 13 ورځ د کامې ولسوالۍ په سنګرسرای سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینو د معلوماتو له مخې بریدګر د دې 2 طالب جنګیالیو وسلې او موټر سایکل هم له ځانه سره وړی. ننګرهار کې طالب مسؤلانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د طالبانو ځینو سرچینو په یو واتساپ ګروپ کې دا پیښه منلې او د عاملانو د نیولو لپاره یې د مرستې غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا بریدګر حمزه نومیږي او د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا پر طالب جنګیالیو بریدونه ډېر شوي دي. څو ورځې مخکې هم ناپېژاندو وسلوالو په نیمروز کې د دغه ولایت د طالبانو امنیه قومندانۍ د امنیت آمر زوی او یا ملګری یې په ډزو ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له خپل بحریني سیال عبداللطیف راشد الزیاني سره د منځني ختیځ د کړکېچ په هکله خبرې کړې دي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقیایي د دوشنبې ورځ په ایکس پاڼه کې بحرین ته د عراقچي د سفر خبر ورکړی دی. دغه په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغه سفر کې د دغه هیواد د پاچا په ګډون د بحرین د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره لیدنې او خبرې اترې کړې دي. د بیان پر بنسټ دواړو لورو په منځني ختیځ کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې عراقچي څو ورځې مخکې د 3+3 په نوم د قفقاز سیمه ییزو همکاري او د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په موخه ترکیې ته سفر کړی و. هغه له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې لبنان، عراق، سوریې، قطر، سعودي عربستان او عمان ته سفرونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي واسیلی نپینزیا وایي چې د شمالي اتلانتیک تړون په سازمان یا ناټو کې د اوکراین غړیتوب د نه منلو وړ دی. نپینزیا د دوشنبې ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې دا موضوع د مسکو او کیف ترمنځ د سولې هوکړې برخه نشي کېدی. هغه زیاته کړې ده هیڅوک په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مسلې په تړاو خیال نه لري او زه دا تاییدوم چې په ناټو کې د اوکراین غړیتوب په بشپړ ډول د روسیې لپاره د نه منلو وړ دی او د برنامو او سولې تړون برخه نشي کېدی. د ریانوسټي خبري اژانس د راپور پر بنسټ نوموړي روسي ډیپلوماټ له اوکراین سره د خنثی او بېطرفه اړیکو جوړېدو غوښتنه کړې. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څو ځلې مخکې هم په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب غوښتنه کړې وه. زلنسکي څو ورځې مخکې ویلي وو چې کیف به په دغه تړون کې د نه غړیتوب په صورت کې د اټومي وسلو د تولید لار وټاکي. قدرمن لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.